د افغانستان د زابل د توري بند لویه پروژه. افغانانو ته یو بل زیری. د افغانستان د زابل توري بند بشپړ شو. د زابل د توري بند د جوړولو پروژه په افغانستان کې یو له سترو او مهمو پرمختیایي پروژو څخه ده چې په دې وروستیو کې بشپړه سوې او اوس په عملي پړاو کې ده. دغه بند چې د زابل ولایت له مرکز کلات ښار څخه په 4 کیلومترۍ کې موقعیت لري، په سیمه کې د پرمختګ سمبول بلل کیږي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راسي او د سیمې لپاره به نوې راتلونکې جوړه سي. د دغه بند د جوړولو چارې یو کال وړاندې پیل سوي او 90 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی. دا پروژه د ملي پرمختیایي شرکت تر څارنې لاندې او د افغان انجینرانو لخوا ډیزاین او جوړ سوی. د افغانستان د داخلي ځواکونو وړتیا او پرځان بساینه ښیي. د توري بند د جوړېدو اصلي موخه د موسمي سیلابونو کنټرول، کرنیزو ځمکو ته د اوبو برابرول او په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبو د زیرمو پیاوړتیا وه. دا پروژه په دې سیمه کې د اوبو تر ټولو لوی جوړښت دی چې د 2.9 میلیون متر مکعب اوبو ذخیره کولو ظرفیت او 25 متره لوړوالی لري. سربیره پر دې توري بند د 100 کیلو واټه برېښنا د تولید وړتیا لري چې د سیمې د انرژي اړتیاوې پوره کوي. د دغه بند تر جوړېدو مخکې د دې بند تر پوښښ لاندې ځمکې وچې او د کرنې وړ نه وې، خو اوس له دغه بند څخه د اوبو په رسېدو سره به 600 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه سي. دا د سیمې په کرنه کې مستقیم اغیز لري او بزګرانو ته اجازه ورکوي چې مختلف فصلونه وکري. په دې توګه به د بزګرانو د عاید کچه لوړه سي او د سیمې د خوړو خوندیتوب به هم ښه سي. زابل د افغانستان یو له وچو او د اوبو له کمښت لرونکو سیمو څخه دی. د کرنې لپاره د اوبو برابرول د دې سیمې یو له لومړنیو اړتیاوو څخه دی. د اوبو په ذخیره کولو او د ځمکو په خړوبولو سره دغه بند دغه ستونزه هواره کړي او په کرنې کې انقلاب راوستی دی. برسیره پر دې په دې سیمه کې د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا د ځمکې لاندې اوبو په محدودو سرچینو باندې د انحصار کمولو کې مرسته کړې ده. د زابل په سیمه کې یوه لویه ستونزه موسمي سیلابونه وه چې کرنیزې ځمکې، کورونه او زیربناوې زیانمنې کړي دي. بند په دې توانېدلی چې دا ستونزه د پام وړ کمه کړي او د ځمکو او کورونو د ویجاړېدو مخه ونیسي. دې کار د سیمې د خلکو امنیت او هوساینه زیاته کړې ده. له همدې امله د زابل یو شمېر خلکو له دولت څخه په نورو سیمو کې هم د ورته پروژو د پلي کېدو غوښتنه کړې ده. دغې پروژې نه یوازې د کرنې او چاپېریال په ښه کېدو کې مرسته کړې، بلکې په سیمه کې ډېر کاري فرصتونه هم رامنځته کړي دي. ځایي کارګران د بندونو په جوړولو بوخت دي او د اوبو د جوړښتونو د جوړولو او ساتنې په برخه کې نوي مهارتونه ترلاسه کړي دي. دغه اقدام له کلیوالو سیمو څخه د مهاجرت په کمولو او د مالی اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیره مرسته کړې ده. د زابل توري بند د کرنې او سیلابونو د کنټرول لپاره د اوبو د برابرولو ترڅنګ 100 کیلو واټه برېښنا هم تولیدوي. دا انرژي د سیمې د بنسټیزو اړتیاو په پوره کولو کې مرسته کوي او د انرژي په بهرنیو سرچینو باندې تکیه کموي. د دغه بند له لارې د برېښنا تولید په سیمه کې د انرژي د زیربناو له پراختیا سره مرسته کوي او اقتصادي ودې ته لاره هواروي. له ډیرو ګټو سره د دغه بند جوړول هم له ننګونو سره لکه د بودیجې نشتوالي سره هم مخ سوي وه. د هوا سخت شرایط او د ماهرو کارګرانو اړتیا د دغو ننګونو څخه وه چې وروسته حل سوه. خو د انجینرۍ ټیم په نستړي کېدونکي هلو ځلو او د سیمه ییزو چارواکو په ملاتړ دغه ستونزې هوارې سوي او پروژه په بریالیتوب سره بشپړه سوه. د زابل د توري بند په بشپړېدو سره دغه سیمه د پرمختګ نوي پړاو ته داخله سوې ده. د افغانستان د پرمختیایي پروژو د یوې بریالي بیلګې په توګه دا پروژه د لویو پروژو په پلي کولو کې کورنۍ وړتیاوې ښیي. د توري ډیم به د سیمې د خلکو په ژوند مستقیم تاثیر وکړي او د دوی د ژوند کچه به ښه کړي. له دې وروسته به بزګران وکولی سي په خوندي توګه کرنه وکړي او د دې پروژې له ګټو څخه برخمن سي. د زابل بند د یوې سترې او ستراتیژیکې پروژې په توګه نه یوازې د سیمې د کرنې او چاپېریال له خوندیتوب سره مرسته کوي، بلکې د سیمې د خلکو اقتصادي او ټولنیز وضعیت به هم ښه کړي. د افغانستان د پرمختګ او پرځان بسیاینې د سمبول په توګه دا پروژه به د زابل ولایت خلکو ته روښانه او خوشبینه راتلونکې راوړي.